سلامونه ستړي مشه وخت مو په خیر پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې دوه تازه او مهمو خبرونو ته د پاکستان د بربادۍ خبر دی. تحریک طالبان پاکستان 11 پاکستانی پوځیان چې افسران هم پکې شامل د مرګ ژوبله اړولې ده. راپورونه وایي چې د پاکستانی طالبانو تحریک د خیبر پختونخوا په کرمي ولسوالۍ کې په یوه وسله برید کې 14 پاکستانی پوځیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د راپورو له مخې په برید کې 11 پاکستانی پوځیان وژل شوي دي چې یو کرنیل او یو میجر هم پکې شامل دی او 2 نورو ټاپیان شوي دي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو په اساس په دغه وسلوال برید کې د ټي ټي پي 2 قومندانان او 6 نور وسلوال هم شهیدان شوي دي. سرچینې وایي چې برید تر شپه وخته پیل شوی او څو ساعته دوام کړی دی. تر اوسه پورې د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې لخوا کوم رسمي بیان نه دی خپور شوی. دغه برید داسې مهال کیږي چې پاکستان د مسکو پر مټناسته کې د وسلوالو ډلو پر فعالیتونو اندېښنه ښودلې او د ترهګرۍ ګواښ د مخنیوي غوښتنه یې کړې ده. په دې وروستیو کې د پاکستان تر کنټرول لاندې سیمو کې په ځانګړې توګه بلوچستان او خیبر پختونخوا کې حالات ډېر خراب شوي دي او ان د پاکستان د پوځ له کنټرول څخه وتې دي. سیمه ییزې سرچینې وایي چې وزیرستان کې تر ډېره د طالبانو واکمني ده. ان له بنو څخه پېښور ته په لاره طالبانو چیک پاینټونه اچولي دي او تالاشي کوي. د دوی په وینا خیبر پختونخوا کې د شپې پر مهال پولیس او پوځ له خپل ځای نشي وتی او پاکستانی طالبان ګزمي کوي. او روسي خبر ده چې هندي رسنۍ وایي چې هندوستان هم د پاکستان او روسیې په څیر امریکا ته د باګرام اډې د سپارلو مخالفت وکړ. هندي رسنیو خبر ورکړی دی چې هندوستان هم د پاکستان، روسیې او چین د هغه ائتلاف غړی شو چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور لپاره یو ځل بیا امریکا ته د باګرام اډې له سپارلو سره مخالفت لري. ټایمز اف انډیا لیکلي دغه اقدام داسې مهال کېږي چې ټاکل شوی په نږدې ورځو کې نوی ډیلي د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي د 2 ورځني سفر کوربه‌توب وکړي. د افغانستان اسلامي امارت ویلي د امیر خان متقي په دې سفر کې به هندوستان ورسره د سفارتونو کچې ته د ډیپلوماتیکو اړیکو لوړېدو په اړه هم ځینې ژمنې ولري.